ډاکټر عبدالله د حکومت او طالبانو مرکچی پلاوی په اړه څه څرګندونې کړې دي. سلامونه لیدونکو، دا تازه څرګندونې په دې ویډیو کې وګورئ. د ملي روغې جوړیالي شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي چې په قطر کې د حکومت او طالبانو مرکچی پلاوی د ځینو هغو اختلافي مسایلو پر سر چې دا پروسه یې ننګوله هوکړې ته نږدې شوي دي. د دواړو لوریو ترمنځ د سولې خبرې د سمبولې په 22مه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوي، خو تر اوسه په کومه کاري کړنلاره موافقه نه ده شوې. د حکومت او طالبانو ترمنځ له دوه اختلافي مسایلو څخه یو دا ده چې طالبان تاکید کوي چې فیصلې د حنیفي فقهې په اساس وشي، خو د افغانستان د حکومت هیئت وایي چې د افغانستان قانون مطابق باید جعفری فقه هم له پامه ونه غورځول شي. ښاغلي عبدالله اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال تېره ورځ له فرانس پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې د دواړو خواو ترمنځ اختلافي مسایل تر ډېره حده حل شوي دي. د هغه په خبره اوس مهال د دواړو لوریو ترمنځ د حنیفي فقهې پر اصولو چې له مخې به یې له شیعګانو او د افغانستان له نورو لکیو سره مخالفت نه راځي موافقه شوې ده. عبدالله د خپلو خبرو په دوام کې ویلي چې طالبان غواړي د سولې په احتمالي هوکړه کې د دولت له نوم څخه مخنیوی وشي او پر ځای یې د افغانانو ترمنځ هوکړه ذکر شي. د هغه په خبره چې په دې برخه کې هم پرمختګ شوی دی، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. په همدې مهال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر نعیم وردګ وړمه ورځ په یوه ویډیویي پیغام کې وویل چې په دوحه کې د ځنډېدلو مذاکراتو پر وړاندې کومه جدي ستونزه نشته ده. د هغه په خبره د افغانستان 40 کلنه ستونزه په یوه اونۍ یا هم په یوه میاشت کې نه حل کیږي، خو زیاتوي چې طالبان د خبرو له لارې هوکړې ته پر رسیدو باوري دي. محمد نعیم وردګ ویلي ټول باید حوصله ولري تر څو روان مذاکرات یوې پایلې ته ورسیږي. له تاسو ډېره مننه چې ویډیو تر اخره ولیدله. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره حتما زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. که د نعیم وردګ په اړه کوم نظر لرئ او یا هم د ډاکټر عبدالله په اړه زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا یو بلې ویډیو، الله مو مل شه او ښه وخت ولرئ.